خالد خان اسرت صاحب موږ سره ناست دی او د اختر په مناسبت باندې هغه ډېر ښکلی نظم لیکلی دی. نو زه هغه ته خواست کوم خو د هغې نه مخکې د هغه د غزل یو څو شعرونه دي. د ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول، ستوري د اسمان ګوته په خوله ورته حیران ټول، داسې د یادونو پښتنو را سره وجړل او دا مې بې وسي وه چې یو ته مې په جړا نه کړې، دا مې بې وسي وه چې یو ته مې په جړا نه کړې، نور خو ستا د چم لوی وړو را سره وجړل او چا چې به زما او ستا په منځ کې غمازي کړله، چا چې به زما او ستا په منځ کې غمازي کړله، نن بې وفا یاره کوم هغو را سره وجړل. خالد صاحب د اختر مبارک شه. ډېره مننه نظار یوسفزي صاحب، ستاسو د ټول یو جهان مننه دا څومره دلته میلمانه راغلي دي او ستاسو د تلویزیون د ځلنده هندارې په مخ باندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشته ټولو پښتنو وروڼو ته د اختر مبارکۍ وړاندې کوم. تا خو یو ډېره اوږده مسافري تېره کړه، د وطن اختر درته یادېږي خپل وړوکوالی میلې ټېلې بڼچغو به وو ټالونه به وو. نظار یوسفزي صاحب په شاعر کې او په عام ولس کې دغه یو فرق دی چې د شاعر ځان د کلي د اختر نه تروړلی نه دی، دی همیشه په هر اختر کې کلي کوي، ولې چې د شاعر ذهن چې دی د ولس نماینده دی، نو زما په خپل وطن کې کوم ولس چې دی هغه زما نه هیر نه وي او زه همیشه که په دې وطن کې یم خو اختر د کلي کوم، هغه خیالونه دي، هغه مینه ده، هغه ملګري، زړه دې هلته وي، زړه مې هلته وي، بدني طور سره پوه سره بدني طور سره. حتی یو ډېر خوندور کلام لیکلو هغه دې مونږ مرګو. نظار صاحب ما ستاسو د پروګرام په تاثر کې د اختر په حواله باندې یو نظم لیکلی دی، خدای دې وکړي ستاسو خوښ شي. وایي زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي، زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې خوشحالی به وي وطن کې د اختر ورځ ده، هر چا به ځان له خپلې خپلې تیاری کړې وي، نوې جامې خو به پخوا وي جوړې کړې خلکو، د پیزارونو په دکان به نمبر نشي موندی، خپل کپردي دي ټول به یو بل نظارېږي سره، لارې کوڅې به خنداګانو نه په بله اوړي. زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې هلکان به ډلې ډلې دکانونو ته ځي چې د اختر شپې له په ګډه سامانونه واخلي، جینکۍ هم به په خپل کور کې سلاګانې کوي، د چا کوټه باندې به دا ځل الله وایي، د ماشومانو د سیالۍ تنده به ماته نه وي، د مور او پلار نه به وړې وړې غوښتنې کوي. زما د لرې وطن یاره ستا په خیال کې به وي چې زانګوګانې به راغلي وي د بڼ ډاګیله، د بڼ په ونو کې اوږده اوږده ټالونه به وي، ځوانانو ونې به پرې کړې وي باڼچغ دپاره چې اوازونه به یې د کلي هاغه سر ته رسي، واړه به ځان له کډې اخلي د اختر په پیسو، نن د اختر ورځ د میلې وطنونه به وي. زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده، زما د لرې وطن یاره خو اوس داسې نه ده، کلونه وشو چې دا خیال مو فقط خیال پاتې دی، اوس خو اختر مو اختر نه دی، یو رواج غوندې دی، اوس زمونږ زړونو کې مستی او خوشحالي نشته دی، اوس زمونږ کلي کې میلې او وطنونه نشته، اوس خو مرغۍ هم چېرته نه کښېني د بڼ په ونو، اوس هغه ونو کې اوږده اوږده ټالونه نشته. زما د لرې وطن یاره ته خبرې که نه، کلي کې خلک اوس په یره یره ژوند تېروي، خدای خبر درنګ له به د چا په کور قیامت راځي. اوس خو څوک ښار ته هم سودا له د اختر نه ځي، اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازدیګر نه ځي، اوس خو څوک ښار ته هم سودا له د اختر نه ځي، اوس خو څوک سیل له هم بازار ته مازدیګر نه ځي. دلته اوس یو انسان د بل انسان نه یره کوي، زمونږ حالاتو مونږ په یو بل نه اعتباره کړلو. زما د لرې وطن یاره تا ته څه پته ده، اوس چې څوک نوم د اختر واخلي زړه مې وبوږنېږي، ما ته بمونو کې نوستلي ماشومان یاد شي چې پاڼې پاڼې شو جومات کې د اختر په ورځې، ښایسته جامو کې مې هغه ښکلي ګلان یاد شي. دلته اوس خلک د اختر مونځ هم په یره کوي، هسې نه دا ظلم جومات کې چېرته بم خلاص شي. خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده، خالده ورځ چې د اختر کمه د امن ورځ ده، مونږ اختر له هم د امن دعاګانې کوو. خالد صاحب په زړه کې هم بله څه خبره وي
د شمشاد ټلویزیون په شعر دنیا پښتنو ته کول غواړئ؟ نزار سبزي صاحب ډېره مننه. بس دک یو ارمان دی د ټول زمام دی او زما په شان د هر پښتون دی چې د اختر په دې مبارک ورځ کې د الله تعالی نه د امن سوال وکړي. ولې چې تر څو پورې امن نه دی راغلی نو پښتون که ژوندی هم دی په مرګ حساب دی. زمونږ ژوندون په امن کې دی چې تر خپله منځه دا ستونزې خلاصې شي او په امن باندې یو ځای ته راټول شي. ډېره مننه ستاسو له درنو خوږو خبرو د دې دومره ښکلو شعرونو. ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو